د ختیځ ولایتونو دا اوسیدونکي په دې موخه راټول شوي چې هیواد کې د روانې جګړې په دواړو خواوو د اوربند غږ وکړي. وایي طالبان، افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې د سولې په خبرو کې د خپلو ګټو پر ځای د ملت ګټو ته پام وکړي او دواړه خواوې دې ژر تر ژره سره په اوربند موافقه وکړي. نو ته دې ته تیار شه چې یو موقف لپاره دا ولسونه مه قرباني کوه. په دولت باندې هم حق دی چې سولې لپاره کار وکړه او د ولسونو هغه اصلي استازي ځان سره واخلي. موږ غوښتنه د دواړو غاړو څخه دا ده تر څو سولې ته ژمن شئ، د ملت غږ واورئ، د ځوانانو نظریاتو څخه استفاده وکړئ. دوی هیواد کې د جمهوریت نظام ملاتړ کوي او د موقت او انتقالي حکومت له جوړېدو سره مخالفت ښایي. وایي د موقت حکومت جوړېده هیواد کې یو تکراریدونکې ترخه تجربه ده چې 20 کلونه لاسته راوړنې په سین لاو کوي. چې انقلابي او انتقالي موقت اداره دا ورونو دا چړې یې خیده چې زمونږ دغه اتل اردو دا لنګه یې بیداره اوسئ، هوښیاره اوسئ، هوښیاره اوسئ. د موقت حکومتونو پر راتګ سره زه فکر کوم چې افغانستان به یو ځل بیا وروسته پاتې کېږي او خدای نخواسته هغه حالات به یو ځل بیا رابرسېره شي چې هر یو موږ او تاسو به د دې افسوس کوو، مګر هم وخت به تېر اوسېږي. ویناوالو وسلوال پوځ سره کرښه وبلله او په وینایي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ لوري ته دا حق نه ورکوي چې د نظام او پوځ پر سره جوړجاړی وکړي. دوی د افغانستان اوسنیو ستونزو حل په ملي یووالي کې نغښتی بولي او له ټولو قومونو غوښتنه کوي چې د موجوده ستونزو د حل لپاره سره په ګډه په افغان حکومت او طالبانو فشار راوړي. موږ د اردو پولیس او د ملي امنیت چې زموږ بچي دي، زموږ ورونه دي، د هغوی په وینو باندې معامله د هېڅ چا سره نه کوو. که د حکومت بعضې خلک یې وکړي، زه تاسو نه غواړم اول د ملا په حیث زه او بیا به تاسو درانه ولسونه د دغه معاملهګرو په مقابل کې ودرېږو او موږ به د خپلو بچو د خپلو ځوانانو د وینو پوښتنه او د وینو تپوس به کوو. موږ د خپلو افغان امنیتي ځواکونو د کارونو قدرداني او ستاینه کوو، تر څنګ یې ولاړ یو. موږ ملي اسلامي ارزښتونه د سر په بدله ستایو او ملاتړ کوو، خپله وجیبه یې بولو. د غونډې په پای کې د بېلابېلو لیکو امنیتي ځواکونه وستایل شول او له وسلوالو ډلو غوښتنه وشوه چې هدفي وژنې او جګړې ودروي. سباوون ساحل، روهي نیوز، جلال آباد.